It's a very special occasion here for Afghanistan. He's gone for it as well. Well done, Afghanistan. Here they are on the world stage. It really is a fantastic story. ننګرهار دا د افغانستان کرکټ ټاټوبی چیرته چې د افغانستان کرکټ زیږېدلی ستر شوی او تر نړیوالو میدانونو رسېدلی ستړي مشئ ناصر حلیمي یم تاسو کرکټلینډ څارئ په ختیځ افغانستان کې هلته چې غرونه د غرور نښه او خاوره یې د اتلانو زیږنده ده یو ماشوم په 1997 کال د سپتمبر په 20 د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې سترګې وغړولې دا ماشوم چې اوس مهال د کرکټ نړۍ اتل راشد خان نومیږي دلته د افغانستان کرکټ له پیله د تاج ملک عالم محمد نبی ساخیل هستی ګل عابد حمید حسن کریم خان صادق او راشد خان پیدایښت شوی From the over, beautifully bowled, second wicket. Rashid Khan is on fire. راشد خان د لوبې د میدان ستوری د بیټینګ هیله د فیلډینګ جانټي روډ او د بالینګ جادوګر دی راشد د 10 ورونو څخه یو دی او ماشومتوب یې د نورو افغانانو په څېر له سختو حالاتو څخه تیر شوی د جګړې مهاجرت او بې ثباتۍ تر سیوري لاندې د هغه کورنۍ یوه موده له افغانستانه پاکستان ته کډه شوه خو دې ستونزو د راشد خوبونه ونه وژل کله چې دوی بیرته خپل هیواد ته راوګرځېدل راشد له خپلو ورونو سره کرکټ پیل کړ په کوڅو ښوونځیو او شنو میدانونو کې دا ساده لوبه چې د تفریح لپاره یې کوله ژر د هغه د ژوند هدف شو هغه وخت لا څوک نه پوهېدل چې دغه ځوان به ډېر ژر د کرکټ نړۍ تر ټولو خطرناکه لیګ سپینر شي او همداسې وشول دغه د کرکټ خان لازلمی و خو د بالینګ جادو یې نږدې ټوله نړۍ حیرانه کړې وه په 2015 کال کې کله چې یوازې 18 کلنو د افغانستان ملي لوبډلې دروازه ورته خلاصه شوه او د زیمبابوې پر وړاندې یې خپله لومړنۍ نړیواله ورځنۍ لوبه ترسره کړه تر دې دمه یې 114 لوبو 106 انینګونو کې 5741 بالونه ترسره کړي چې پرې 4080 منډې ورکړې دي په شاوخوا 950 اورونو کې 199 د ورځنیو لوبو وکټې اخیستې دي خان په دغه فارمټ کې 4 وارې 4 او 15 وارې 15 وکټې اخیستې چې په اوسط ډول په اور کې 4.24 منډې ورکړې دي د 14 لوبغاړی و چې په کمو 26 لوبو کې 50 وکټې پوره کړې دویم لوبغاړی دی چې په کمو 40 انینګونو کې 100 وکټې پوره کړي دریم لوبغاړی دی چې په کمو 80 انینګونو کې 150 وکټې پوره کړي دي راشد خان په تاریخ کې څلورم لوبغاړی دی چې د ورځنیو لوبو په یو انینګ کې یوه وکټې اخلي او 13 منډې ورکوي د خان دغه کارنامه د افغانستان په ګټه د ویسټ انډیز په وړاندې ثبت ده بالاخره راشد خان د کرکټ په تاریخ کې کوم عمره لوبغاړی و چې لوبډل مشري کوي دی په 2018 کال کې د 19 کلونو او 115 ورځو و چې د سکاټلینډ پر وړاندې د افغانستان په ګټه لوبډل مشري وکړه 26 اکتوبر 2018 او د افغانستان د اوسنیو شلوریزو لوبډل مشر راشد خان په همدې سفر کې د شلوریزو ډیبیو لوبه هم ترسره کړه دغه خان 26م لوبغاړی و چې د افغانستان د شلوریزو لوبو خولۍ یې په سر کړه له هغه مهاله تر ننه د افغانستان لپاره دغه فارمټ کې هم ستړي ګاللي او پایله کې افغانستان ته بریالیتوبونه ډالۍ کړي په شلوریزو لوبو کې 96 لوبې ترسره کړي په دغه 96 انینګونو کې 350 شاوخوا اورونه ترسره کړي او 116 وکټې یې پکې اخیستې دي راشد خان لا 26 کلن دی خو د کرکټ په نړۍ کې د ډېرو ریکارډونو مات کړي دي
خان یوازینی بالر دی چې په 20 ورځو لوبو کې 10 وارې 4 وکټې اخیستي دي. د 20 ورځو لوبو یوازینی بالر دی چې 50 وکټې یې په بولډ آوټ کړي دي. خان یوازینی بالر دی چې ډېر 40 وکټې یې په LBW آوټ کړي دي. یوازینی بالر دی چې په کمو 53 لوبو کې 100 وکټې پوره کړي او دا ریکارډ یې هم. خان یوازینی بالر دی چې په 2 مسلسلو انینګونو کې یې 4 وکټې اخیستي دي. راشد خان د 20 ورځو کرکټ یو جادوګر بالر دی. د هغه توپونه دومره چټک، کراره او بدلیدونکي وي چې تر ټولو تجربه لرونکي توپوهونکي هم خطا باسي. او که یې رالنډه کړو په ټوله کې د دغه فارمټ د ډیرو وکټو اخیستونکی لومړنی بالر دی چې له 615 څخه ډیرې وکټې اخلي. Shout. His bat on that. Oh, he's given him. He's given him. That's the least convincing appeal that we've seen from Rashid Khan. راشد په کرکټ کې نه دا چې د هیواد لپاره دومره اعزازونه ګټلي، هغه د نړۍ په هر غوره لیګ کې لوبېدلی او دغه لیګونه یې د خپل بالینګ په جادو رن کړي دي. راشد خان په 2014 سیزن بنگلادیش غوره لیګ کې د کاملا وکټورینز سره قرارداد وکړ. دا نو د خان لومړنی بهرنی لیګ و چې پکې ګډون کوي. د همدې 2014 کال په جریان کې د افغانستان لومړنی لوبغاړی شو چې په هند غوره لیګ کې له سنرایز حیدرآباد لوبډلې سره په 4 کروړه هندي کالدارو قرارداد کوي. دوی سره قرارداد تر 2020 کال پورې وغځېد. په همدې کال په کاراباین لیګ کې له ګیانا مازون سره قرارداد وکړ. په شپږیزه لیګ کې د بند امیر نهنګان او استرالیا لیګ کې د اډیلاید سټرایګر سره قراردادونه لاسلیک کړل. 2014 کال د راشد خان د ژوند پاڼه زرغونه کړه او د خپل بالینګ د جادو پر مټ یې دغه مهال یو ستر لیګ هم پرې نښود. په 2013 کال کې د ساوث افریقا په کورني لیګ او په همدې کال داخلي لیګ کې د کابل ځوانانو لپاره ولوبېد. د پاکستان سپر لیګ له راګرمېدو وروسته په 2021 کال کې له لاهور قلندر سره مل شو. په IPL کې د ګجرات لوبډلې له جوړېدو وروسته یې له دوی سره قرارداد وکړ چې له ښه بخته په سکني سیزن کې د دغې لوبډلې مرستیال لوبډل مشر ټاکل شوی. په 2023 کال کې د MI کیپ ټاون سره مل شو. د همدې کال په جریان کې د امریکا ستر لیګ کې د MI نیویارک لوبډل مشر وټاکل شو چې دغه ټرافي هم وګټله. خان په 2013 کال کې د 20 ورځو نړیوالو لوبو اول نمبر بالر ونومول شو. په 2019 کال کې اول افغان بالر شو چې هټریک کوي او د نړۍ په کچه اوم بالر و چې 3 سر په سر وکټې اخلي. په 2020 کال کې د لسیزې غوره لوبغاړی وټاکل شو او د ICC لخوا یې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. په 2023 کال کې راشد خان د نړۍ اول نمبر بالر شو چې 4 د 20 ورځو لوبو هټریکونه ترسره کوي چې یو د افغانستان لپاره د آیرلینډ خلاف، یو په 2014 کال CPL، لدې وروسته د استرالیا په ستر لیګ او څلورم د ګجرات ټایټنز په ګټه د کلکتې پر وړاندې ترسره کړ. د راشد خان ټیسټ لوبو ته راتګ. راشد خان د افغانستان لپاره ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. خان د خپل ټیسټ کیریر اوله لوبه د هند خلاف په 2013 کال کې ترسره کړه. په ټوله کې راشد خان د افغانستان لپاره 6 ټیسټ لوبې ترسره کړي چې په دغه 6 لوبو 11 انینګونو کې 15 وکټې اخیستې دي. 3 ځل توانېدلی دی چې لوبه کې 10 وکټې واخلي. دې ته ورته په دغه کم ټیسټ کرکټ کې هم ښه ریکارډونه ثبت دي. د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې کوم عمره کپتان بلل شوی دی چې شاوخوا د 20 کالو و. څلورم لوبغاړی دی چې په 2 ټیسټ لوبو کې مسلسل 10 وکټې اخلي. Appeal for LBW. The finger is up. Rashid Khan strikes. The persistence paying off. د خان په اړه د نړۍ د مشهورو خلکو خبرې. د انګلند پخوانی کپتان مایکل وان وایي راشد خان له بال سره جادو کوي. د انګلند پخوانی لوبغاړی کیون پیټرسن په اړه وایي راشد خان د 20 ورځو لوبو لپاره لکه سره زر داسې دی. هر سړی غواړي چې په لوبه کې د ورسره وي. د سپن کرکټ یو بل جادوګر بالر شین وارن په اړه وایي راشد خان په بالینګ کې سرعت، کنټرول، بدلونونه او هر ډول تخنیک له ځان سره لري. مهمه دا ده چې له هیڅ چا څخه ویره نه لري. د هندوستان افسانوي لوبغاړی ویرات کوهلي په اړه وایي راشد خان د کرکټ په نړۍ کې دومره څه لري چې هر لوبډلې ته داخلېدای شي. هغه ډیر ښه دی.
کله چې نړۍ د یو شخص په اړه دا رقم خبرې کوي نو ټول پوهیږو چې دا یوازې یو لوبغاړی نه بلکې یو قهرمان یا اتل دی. د راشد خان شخصي ژوند. راشد خان د لسو ورونو له جملې څخه یو دی. خان وایي د کرکټ پیل مې له ورونو سره و. له مور سره یې خاصه مینه لرله. له بده بخته چې په 2020 کال کې یې مور له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د خان د واده په اړه مشهور و چې کله وطن ته نړیوال جام وګټم بیا واده کوم، محض هغه یوه ټوکه وه او یا یې د خپل وطن سره د رښتینې مینې ښکارندوی هم بللی شو. راشد خان د 2023 کال اکتوبر په 3 د کابل په یو خصوصي هوټل کې واده وکړ. راشد خان به تاسو په انټرویوګانو، مرکو او که مو نږدې لیدلی وي ډېر باادبه او باسلیقه انسان دی. هغه د پښتو، دري ترڅنګ په اردو او انګلیسي ژبه روانې خبرې کولی سي. راشد خان په یو مرکه کې د خپلو شوقونو په اړه وایي: ډېره علاقه له کرکټ سره لرم او له دې ورخوا له فټنس، سفر او موسیقۍ سره هم شوق لرم. وخت ناوخت یې موږ او تاسو ویډیوګانې لیدلي چې د خوښۍ په مراسمو کې اتڼ ته لاسونه بډ وهي. هغه د راشد خان په نوم خیریه بنسټ لري چې په وطن راغلي هرې بدې ته یې له هر چا وړاندې لبیک ویلی دی. له کرکټ ور اخوا که د راشد خان په شخصیت کتابونه ولیکو پڼ پاڼې به ډکې کړي. که پرې ویډیوګانې جوړې کړو بلها موده به ونیسي. نو په لنډو الفاظو به یې راخلاصه کړو چې راشد یو عاجزه بااعتماده کس دی. د ستونزو پر وخت نه ناهیلی کیږي. خان له ځوانۍ سره د یو باتدبیره مشر غوندې فکر لري. د کرکټ جادوګر راشد خان موږ ته رازده کوي که له صداقته کار واخلو نو د نړۍ اتل هم جوړېدای شو. د هر اتل شاته ژوند کې یو ساده او زړه کیسه وي. د کرکټ د نړۍ میدانونو کې ستوری راشد خان په خپل شخصي ژوند کې ډېر ساده، دروند او کورنۍ پاله انسان. راشد خان دا نه چې یوازې وکټې اخلي، نه یوازې دا چې میچونه یې ګټلي بلکې زړونه یې هم ګټلي دي، ذهنونه یې هم روښانه کړي دي او اوس د یو نسل ایډیال بلل کیږي. خان په یو داسې هیواد کې چې له جنګ، بېثباتۍ او دردونو جوړ و د سولې او امید نښه ګرځېدلی. هغه ثابته کړې چې له شګلنو کوڅو، له مهاجرت، له درد او فقر نه هم یو ستوری راپورته کېدای شي. زرګونه افغانان ماشومان کله چې توپ اخلي د راشد په شان بالینګ کوي، کله چې توپ اچونه وکړي په غرور یې نوم اخلي، کله چې دعا کوي راشد خان له ځانه جوړول غواړي. ډېره مننه. دا و د راشد خان د ژوند او د هغه د کرکټ کیریر په اړه یوه لنډه ویډیو. په دې هیله چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې له هر چا وړاندې تاسو ته ورسوي.